د کہانی شروعات د پیرس د لوړ بلډینګ کېږي چېرته کې چې میکس نومي یو سنیپر د بلارو زراسې په خپل ټارګټ پسې ګرځېږي. هغه اوس په دې وخت کې د خپل دوربین په ذریعې سره په مخامخ بلډینګ کې په یو کس باندې نظر ساتلی و، ولې چې هغه کس هم د ټارګټ و چې د بلارو زراسې مسلسل هم په یو ځای باندې ناست و. د سره وایي چې اوس باقي په ده باندې په هغه ځای کې وخت نه تېرېده. دی په هغه ځای کې د خپل ځان د خوشحالولو دپاره خپل ټوپک سیټ ته کېږدي او په هغه ځای کې له غونډه کې ورزش را شروع کړي. د ماښام په وخت کې میکس د خپل بلډینګ ښکته راکوز شي او په خوا کې چې ورسره کوم رسټورانټ موجود و په هغې کې خپل ځان موړ کړي. د دې نه پس هغه بیا خپل مشر ترنګ میلو کې او دا خبره ورته وکړي چې ماله به دغه ټارګټ د ختمولو دپاره له غونډه کې نور انتظار کول پکار دي. چې کله هغه سرې خبرې مکمل کړي نو دی بیا خپل موبایل مات کړي دې دپاره چې هېڅوک هم ما ټریک نه کړلی شي. چې کله بیا یو ځل بره بلډینګ ته راوخیږي نو دوی اوس یو ځل بیا په خپل ټارګټ باندې نظر ساتل شروع کړي. په دې وخت کې دته د مخامخ بلډینګ له غونډه کې اواز راشي چې په دې سره میکس ته اوس داسې ولګېږي چې ما ټارګټ ته راتلو واله دی. بله سر دې زر زر خپل ټوپک را تیار کړي خو بیا در دا پته ولګېږي چې دا خو د ډاکخانې باله و. په خاموشۍ سره دته ټوپه ټوله خطونه وغورځي او په خاموشۍ سره دغه ځای نه لاړ شي. میکس بیا واپس خپل پوزیشن ته راشي او په خپل ټارګټ باندې یو ځل بیا نظر ساتل شروع کړي. په دې کې به د باندې بله ګنټې تېرې شي خو ټارګټ ورته په نظر باندې را نه شي. دی په هغه ځای کې بیا له غونډه کې د ارام د کولو فیصله وکړي خو بیا چې کله دی له غونډه کې ویده شي نو بیا دی د ګړۍ په اواز باندې راپاڅي. بیا چې کله دی مخامخ بلډینګ ته پام وکړي نو په هغې کې ورته خپل ټارګټ هم په نظر باندې راشي. دی بیا زر زر خپل ټوپک را تیار کړي او خپل میز د هغې مطابق بالکل جوړ کړي. دی بیا ګوري چې ما ټارګټ نه علاوه هغه سره خو یوه جنۍ هم موجوده ده. میکس هغه جنۍ ته له غونډه کې هم پام ونه کړي او په خپل کار باندې لګیا شي. د بل هغه کوششو نه پس دی خیر په هغه باندې د نشانې په لګولو کې کامیاب شي. خو دی چې کله بیا ډز ولګوي نو په دې وخت کې دغه ګولۍ مخې ته هغه جنۍ راشي او په دې سره د هغه ټارګټ بچ شي. د دې نه پس بیا دغه کس ګاډ هغلته کې راشي او زر زر د دغه ټوپه ټوله بلډینګ کړکیانې رابندې کړي. اوس میکس ته هم احساس وشي چې ما نه په دې وخت کې څومره غټه غلطي وشوه. زر زر خپل سامان راټول کړي او په سکوټر باندې دغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شي. په لاره کې دی بیا ځای په ځای خپل سامان غورځول شروع کړي دې دپاره چې چاته زما په باره کې پته ونه لګېږي. له غونډې وخت پس چې کله سلخانې ته ورننوځي نو په هغې کې دی بیا په ښه طریقې سره خپل ځان صفا کړي. دی په هغه ځای کې خپله ګیره هم کټ کړي او دې سرې جامې هم را بدلې کړي. دی بیا په ټکسي کې د هغه ځای نه وځي او سیده په سیده ایرپورټ ته لاړ شي. او دی چې کله هغلته کې ورشي نو زه سره چې کوم آخري تمانچه پاتې وه هغه هم په ډسبین کې ور وغورځوي. بیا چې کله دی دغه ځای کونټر له د ورتلو والي نو په دې وخت کې دته په هغه ځای کې پولیس په نظر باندې راشي. د پولیس په لیدو سره دی د مغز سرې د خپل لاین نه اخوا شي او یو ځل بیا د ایرپورټ باتروم ته د ورننه کېدو نه پس خپل ځان را صفا کړي. په دې کې میکس ته د خپل مشر رنګ راشي او میکس یې ورته کله ټوپه ټوله خبرې وکړي نو په دې سره مشر ورته ووایي. د دې خبرې په اورېدو سره موږ چې کوم کس دغه په سر باندې پیسې راکړې وي هغه سخت خفه شو او د کوم کس په مرګ پسې چې تتلی وي هغه تر دې د پورې خپله سکیورټي سیوا کړه. د کوم مرګ چې اوس تقریبا ناممکنه دی. د دې په اورېدو سره میکس هم له غونډې کې ټینشن واخلي خو بیا هغه په سناس طریقې سره خپل ځان راقابو کړي. د خبر د ختمېدو نه پس دی یو ځل بیا خپل موبایل مات کړي او سیده په سیده د ډومیکا په اړخ باندې ور روان شي. د فلایټ په وخت کې د میکس نظر په یو داسې کس باندې پروزي کوم چې مسلسل هم درته ګوري. د میکس دا شک پیدا شي چې کیدای شي دا کس هغوی زما د وژلو دپاره دلته کې رالېږلی دی. چې د کوڅېدو نه پس دی چې کله هوټل ته لاړ شي نو په هغه ځای کې دی یو جال خورول شروع کړي د دپاره چې څوک هم زما کمرې ته د رادننه کېدو کوشش کوي چې د مغز سرې ما ته پته لګېږي. دی بیا ځان سره چاقو راواخلي او ټوله شپه په ناسته باندې دا کس انتظار را شروع کړي. پر سهاره پورې یو کس هم هغلته کې را نه شي. بیا سره اخر اوس میکس ته دا احساس وشي چې کیدای شي دا زما هسې نابیڅه وهم و. چې کله دغه هوټل روځي نو سیده په سیده اوس دی د خپل کور په اړخ باندې ور روان شي کوم چې له ښاره ډېر لرې پروت و. چې کله خپل کور ته ورسي نو دی ګوري چې ما د کور د ګیټ مخې ته خو بلا سګرټې پرتې دي. میکس په دې سره پوه شي چې خامخا زما کور ته څوک راغلي دي او هم په ما پسې راغلي و. د مغز سره خپله تمانچه راواخلي او سیده په سیده په خپل کور کې ور داخل شي. چې کله دننه ورشي نو ګوري چې ما د کور ټول په ټوله سامان خو چا اخوا دېخوا ایشتلی دی. د کور په دیوالونو باندې هر طرف ته وینې پرتې وي چې په دې سره میکس د پریشانۍ ښکار شي ولې چې خپله ښځه هم په دې کور کې پرېښودلې وه. لا په دغه سوچ کې پروت دی چې په دې وخت کې ناڅاپه د په موبایل باندې یو رنګ راشي. کله په دې وخت کې دا اطلاع ورکړلی شي چې ستا ښځه په دې وخت کې په هسپتال کې ده. د دې په اورېدو سره میکس په منډه باندې هسپتال ته لاړ شي چېرته کې چې د هغه ملاقات خپل اوښي سره وشي. او ورته ووایي زما خور ما ته دا خبره وکړه چې ما پسې زما کور ته 2 کسان راغلل. یوه ښځه به د سپینو ویښتو واله او بل یو سړی و. د هغوی مقصد لږ غونډه کې هم غلا نه وه بلکې هغوی زما په خاوند پسې دغلته کې راغلي وو. زه هغوی ښه پوره ووهلم او کله چې زه د مړه کېدو والوم بیا زه یې په هغه ځای کې پرېښودلم او په ټکسي کې د هغه ځای نه لاړل. کله چې د میکس ښځه په هوښ کې راشي نو خپل خاوند ته دا خبره وکړي ویې کسان هم په تا پسې راغلي وو خو غم مه کوه ما هغوی ته ستا په باره کې یوه خبره هم ونه کړه. بیا سره د میکس زړه مات شي ولې چې نن دا ښځه هم د ده ربجې په دې حال وه. خپلې ښځې سره دا وعده وکړي ته غم مه کوه چې تر څو پورې ژوندی یم ستا دا بدل به ترېنه زه خامخا اخلمه. د شپې په وخت کې میکس چې کله خپل کور ته راشي نو د خپل کور د میدان په کنلو باندې شروع واچي. دی د هغې نه یو بکس روباسي په کوم کې چې هر هغه څیز موجود و کوم چې بوزه ته پکارېده. په
کې بلا تمانچې ټوپکې مختلفي پاسپورټ او دې سری پیسې پکې هم پرتې وي. خپل ټول سامان را واخلي او په خپل میشن پسې ور روان شي. چې کله دغه ټکسانه والے کپنې ته لاړ شي په کومو کې چې کسان راغلو نو دا پته لګيږي چې څوک هم په دې ځای کې ټکسانې راغواړي نو هغوی د موبایل په ذریعه سره راغواړي. بیا پټ په پټ شپې په وخت کې پای کپنې کې ورننوځي په خاموشۍ سره ټول ډیټا نه راپټه کړي. دغه ډیټا نه دا پته لګيږي چې زموږ د کور خواله په هغه وخت باندې کوم ټکسي راغلی وه. د اوس دغه ټکسي والا نوم میلو شوی چې په سبا باندې دوم هغه ټکسي والا راوغواړي. د ټکسي والا نوم لیو وي. میکس هغه سره په ګاډي کې کینو د ښار په اړخ باندې ور روان کی. خو بلار کې په ناڅاپه میکس تمانچه روباسي. تمانچه په لیدو سره هم ویریږي او میکس ورته بیا دا خبرو کی وی په هغه ورځ باندې تا ځان سره د سپینو ویښتو والا او یو بل سړی دلته کې سره پار راوستلو. هیڅ هغه ورته وایي بیا دوه سره هم تمانچه وي. هغوی ما سره پسې د ریپورټر راخېجولو او بیا مې ستا د کور مخې ته کوز کړو. هغوی ما ته وویل چې ته په دې ځای کې انتظار وکړه او کله چې هغوی واپس راغلل د هغوی په جامو باندې وینې لګېدلې وي. هغوی ما بیا یو ځل بیا په ریپورټ کې پرېښودل. پس اوس میکس پوه شي چې دې هر سره شاته نه څوک بل څوک نه بلکې زما خپل مشر هوجز دی. په اصل کې میکس په خپل مشن کې ناکامه شو. د سره وایي چې اوس د ده وجلو دپاره د مشر په ده پسې دوه کسان کور ته رالېږلي او چې کله هغه ورته په کور کې میلو نه شو نو په دې سره هغوی ټوله زور د ده د ښځې نه وباسه. د دې د اورېدو نه پس میکس اوس بل ښار ته لاړ شي ولې چې دغه مشر به هم په دغه ځای کې اوسېده. هلته کې په رسېدو سره د یو ګاډي په کرې باندې روباسي او دې سرې د مغه سرې نمبر پلیټ والا هم بدل کړي. په سبا باندې د ځانه د صفۍ والا جوړ کړي او د خپل مشر دفتر مخې ته له هغې انتظار را شروع کړي د دپاره چې موقع په ملاوېدو سره زه هغه له دا کاته تمامه کړمه. لونډ وخت پس هغلته کې ډاکخانې والا ګاډی راشي چې دغه موقع د فایدې په اخیستو سره د پاکس پسې شاته ور روان شي. دی چې پیکر دننه ور داخل شي نو په هغه ځای کې ده ته ډولرس نومي ښځه میلو شي. هغه ښځه د بریدو سره سخت ویریږي چې دی بیا ځان سره را روانه کړي او د هغې په ذریعې سره د خپل مشر په دفتر کې را داخل شي. میکس بیا هغې ته دا حکم ورکړي چې دی زر وتړه او دې نه پس بیا میکس په خپله باندې په سلخانې کې را بنده کړي. دی بیا د هوجز نه تپوس را شروع کړي وي تا زما په ښځې باندې حمله ولې وکړه او له چا په خولې باندې دې وکړه چې په دې سره هغه ورته ووایي چې چونکې تا خپل مشن کامیاب کړی نو د دې د وجې زموږ کاکستا نه سخت ناراضه شوي هغوی موږ له ستا د وجلو حکم راکړه دې دپاره چې موږ دا ټوله معامله د ټول عمر دپاره ختمه کړو. دې ته نه دا کس په باره کې تپوس وکړي چا چې ورله د وجلو پیسې ورکړې وي چې په دې سره هوجز ورته انکار وکړي. ډېره غوسې د لاس درې میخونو والا مشین روباسي او دغه په سینې باندې بلا میخونه ټکوي. د سره وایي چې هم په موقع باندې مړ شي. دی بیا د هغه لاشه کچې په ډبي کې راواچي او سره د ټولرز دغه ځای نه را روان شي. ټولرز ته په دې خبره باندې پرېښودلې وه وي تو ما ته دغه دواړو کسانو نومونه ښې کومو چې زما په ښځه باندې حمله کړې ده. دغه دواړه بیا د هوجز لاش ته ځان سره بار ته بوځي او دې نه پس بیا ټولرز میکس ته ځان سره خپل کور ته راولي. په ځای کې دا بیا هغه نومونه ورکړي کوم چې ترې نه ده غوښتلي وو. چې کله بیا دغه ځای نه ته راکوزېده ووالي نو په دې وخت کې ناڅاپه میکس د شا د اړخه ټولرز له یوه داسې دیګه ورکړي د سره وایي چې د هغې سټ رامات شي. د کار د ختمولو نه پس میکس د ښار یو خوش ځای ته لاړ شي او په هغه ځای کې بیا د هوجز لاش ښخ کړي. دی بیا زر خپل ګاډي را صفا کړي او دې سره نمبر پلیټ والا هم واپس را بدل کړي. دی بیا فلوریډا ته لاړ شي ولې چې د اوس بل ټارګټ په فلوریډا کې موجود و. د روان ټارګټ نوم برو وټو او دا کس کوم چې دا ښځې سره د په کور کې ورننوتلو. میکس اوس په هغه باندې نظر ساتل شروع کړي دې دپاره چې په کوم ټیم باندې کور ته ور دننه کېږي او په کوم ټیم باندې ترې نه روځي. تر دا پته ولګېږي چې د شپه ورځ د خپلو ملګرو سره یې ګرځېږي او صرف د شپې په وخت کې د خپل سپي د چکر د ورکولو دپاره بار ته روځي. میکس بیا مارکیټ ته لاړ شي او دغه ځای نه غوښه او دې سرې د خوب ګولۍ هم راواخلي. دا منصوبه وه چې په دغه ګولۍ په غوښه کې واچوم او سپي له به یې ورکړم دې دپاره چې هغه وده شي او زه بیا د هغوی په کور کې ور داخل شم او د بروډ نه ډس پورته کړمه. چې کله دا زر د بروډ کور ته ور داخل شي نو ټول نه مخکې د هغه سپي له غوښه ورکړي. لغونت وخت پس هغه سپی چې کله وده شي د دغه موقع د فایدې په اخیستو سره دغه په کور کې ور داخل شي. په دې وخت کې ناڅاپه بروډ په ده باندې راغوټه شي ولې چې هغه تر مخکې دا پته لګېدلې وه چې څوک په ما پسې د بلا ورځو راسې شوي دي. خبرې ویل کې بروډ په ده باندې بد وي او دې سره دې زخمي هم کړي. خو میکس بیا په خپل پوره طاقت سره دغه مقابله را شروع کړي. د سره وایي چې بروډ هم زخمي شي. د جګړې په وخت کې د بروډ ګوته نه د ده تمانچه ورشي. د سره وایي چې په میکس باندې ګولۍ ورول شروع کړي. میکس هغه له په دغه ځای کې دوکه ورکړي او بلې کمرې ته ترې نه لاړ شي او دې نه مخکې چې بروډ ورپسې ورکولو کړی په ور باندې دومره ډزې وکړي د سره وجې چې هغه ټوله ګولۍ په بروډ باندې ولګېږي. بروډ په دې سره سخت زخمي شو. بیا د خپل ځان د بچ کولو دپاره په غسلخانې کې خپل ځان بند کړي. خو میکس یې پرېښودی ووایه نه وي او هغلته کې هم ورپسې ورشي. د ډزو د اوازونو په اورېدو سره اوس د هغه سپی هم راویښ شي او په میکس پسې ولګېږي. خو چې تر څو پورې هغه راځي تر هغې پورې میکس خپل کار مکمل کړي وي او دغه ځای نه بار ته هم تللي وي. تر وتو نه مخکې هغه په هغه ځای کې اور هم ولګوي دې دپاره چې دا ټول ثبوتونه هم په هغې کې وسوځي. اوس د بروډ د وجو نه پس میکس اوس د پسې نیویارک ته لاړ شي ولې چې د هغه بل ټارګټ یعنې د سپینو ویښتو واله جینۍ هم په هغه ځای کې موجوده وه. نیویارک ته په رسېدو سره دې له ټول نه مخکې په یو هوټل کې پناه واخلي. په هغه ځای کې خپل ځان صفا کړي او بیا هم دا یې ښځې تلاش را شروع کړي. د بلا تلاش کوو نه پس اخر دې د هغې د پتې په رامعلومولو کې کامیاب شي. اوس په هغې پسې ولګېږي. د ټریفیک په وخت کې هغه میلو شي او دا وخت وي کوم چې د هغه د وجلو د ټول نه ښه وي خو په هغه وخت کې دوی په ډز ونه کړي ولې چې د اوس د هغې په ذریعې سره دا کس پته معلومول غوښتل کوم چې دوی
مشر له د درمل د پاره پیسې ورکړې وي. د وخت پس بیا د سپینو ویښتو والجینه یو رستورانت ته لاړ شي. مکس هم باغې په دې پشاده تلو کې دغه خواله ورشو سیده پسې دغه په ټیبل باندې کینی. د دې بیا تمانچه په زور باندې ته پوس وکي. تاسو له پیسې چا درکړې وي چې بل سره خاموش پاتې شي. هاي تاسو ته پته و چې سره روان نمبر زما دی. هغه ځکه مکس له د خوراک سکاک اوفر ورکی. مکس په خاموشۍ سره هم هغه ته ګوري. ورته بیا د خبرو کې موږ چې هم ته نه وجلې خو چې د خپل ټارګټ مس کړو د وجې مولا کستا په سر باندې پیسې راکړې او ما ته پته چې ته ما خامخا وجنې د وجې زما دا خواهش دی چې ته ما چرته په دای ځای کې مړه کا چرته چې څوک هم نه وي. مکس په دې سره هغه سره په دې خبره باندې رضا شي او دینه پس دغه دوان دغه رستورانت ته بار ته روزي. په تلو کې د سپینو ویښتو والا جنې خپل خوېږي د پوړند غورځېدو والی او د مکس مرستو غواړي. مکس هغه سره د مرستې په ځای باندې مغزه دست نه پورته کی. حاصل کې هغه د سپینو ویښتو والا جنې تر دې ته پورې چالاک و چې په ولاس کې ځان سره چاکونی ولي او چې د ولاس ورکړو نو په دې سره هغه په حمله کړې و چې توس دغه د مشر نوم هم ملو شپو کوم چې د مکس د پار خپلها پیسې ورکړې وي. دا کس نوم ډرسن کوم چې د خپل ځای ټول نغټ بزنسمن هم په شیکاګو کې اوسېده او د شیکاګو ته په ورتلو سره د مغز سره باغه پسو لګيږي. توس باغه باندې نظر ساتل شروع کی چې هغه ته پته لګي چې ټول وس خپل کور کې تیری د چې کله باغه کې ور داخل شي نو دا پته لګي چې د په ټول کور باندې 10 تالي لګېدلې کوم چې د خاص قسمه کارت په ذریعہ سره کولاویږي. په دقیق سره دا هم پته لګي چې د باډي بلډینګ د پاره هم زی. مکسوم باغه جیم کې داخله والی په کوم کې چې باغه جیم کو درسن چې کله غلطه کې راشي او خپل سامان دی خودونه پس د ورزش لپاره ورننوزي. نو په دې وخت کې مکس د نقري چابې په ذریعہ سره زر دغه لاکر راکولو کی او کارت نه را پټ کې د کم په ذریعہ سره بچی دغه کور کولاوي ته. شپې په وخت کې مکس په د ډرسن په کور کې ور داخل شي. د ډرسن چې کله باغه کې مکس ته پام شي نو په دې سره هغه ته داسو لګي چې چیرې دا غلطي ورته وایي ما سره په دې وخت کې خوند کې هم پیسې نشته. ما سره ټول پیسې په دفتر کې وي. مکس ول دغه خبر یو جواب هم ورنکي. دی ورته بیا کارډو خای کوم چې د هغه دوه قاتلانو لور کړو. د کارت په لیدو سره د دې د پوس کوي ته ما کسي کوم چې زما هغه ټارګټ مس کړی دی چې په دې سره مکس ورته خو کی. یو د ډرسن وایي ما تاسو مشر له دیو کس د وجود د لپاره پیسې ورکړې وي. ما دې مخ یو کس هم نه دی مړ کړو. دا زما اولنی ځلو او کله چې دا ټارګټ مس ما بیا دا نه غوښتل چې زما دشمن زما په باره کې معلوماتو کی او بیا هغه په ما باندې یو غټ کیس واچي. د وجه ما تاسو مشر ته دا خبر وکړه چې هغه سړی هم پرګ دی او ما چې د لسمره پیسې درکړې دي دا هم ټول پټول تاسو شوي او دا ثبوتونه ختم کې. او تاسو مشر تر دې ته بولاله چې انسانو چې مانه پکې نور پیسې وغوښتي. ما د ډیر د لاس هغه نور هم پیسې ورکړې او کې دي شغله ثبوتونه د ختمولو د پاره پتا پس هم دغه دوه قاتلان درولېګل. هغه دوه قاتلان سره خو زما هیڅ قسمه تعلق نشته. اته پورې دوه سره د مکسوس د یقین پیدا شي زما د خې سره چې دا سه هم بد او شو دا ټوپه ټوله د ډرسن کار نه بلکې زما د مشر کارو. د وجه ډرسن هم په دغه ځای کې پرېږ دی خو دې سره د تلو په وخت کې ډرسن د خبر نه هم خبردار کی. وتا ته واپس در رسید زما د پهله قونته کې هم مشکل کار نه دی. دا یاد ساته چې چرته زما په واره کې لقونته کې هم د معلومات کول کوشش وکړو نو په دې سره بزنه تا پرېږ د مونستا خاندان او په دې سره د غزا نه لاړ شي. چې کله به واپس خپل ملک تراشي نو ټول مخ کې په خپل خې پسې هسپتال ته لاړ شي. دغه بیا کور ته راوړي او بیا خپل د جرتوب دا کار د همیشه د پاره پرېږ دی او ټوپه ټوله وخت خپل خزله ورکول شروع کی. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوی ګوبا په یو نه ویډیو سره مال راکې اجازت. بای